آیا پوهیږئ موږ د انټرنیټ څو سلنې برخې ته لاسرسی لرو؟ انټرنیټ معمولاً په 3 برخو ویشل شوی دی. لومړی سرفیس ویب، دوهم ډیپ ویب، دریم ډارک ویب. لومړی سرفیس ویب دا د انټرنیټ هغه برخه ده چې موږ او تاسې ورته ډیر په اسانۍ سره لاسرسی لرو. هغه معلومات چې په دې برخه کې پراته وي د سرچ انجن په واسطه د اکسس کېدو وړ دي. دا برخه تقریبا د انټرنیټ 4% برخه جوړوي چې پکې ګوګل، فیسبوک، یوټیوب، ټویټر او نورې ټولنیزې رسنۍ شامل دي. د انټرنیټ دا برخه ته هر څوک لاسرسی پیدا کولی شي. دوهم ډیپ ویب دا د انټرنیټ هغه برخه ده چې معلومات یې د هیڅ سرچ انجن په واسطه نشي سرچ کېدی. د دغې برخې معلومات د یو مشخص IP ادرس یا یو URL په واسطه د لاسرسي وړ دي. خو بیا هم دغه معلوماتو ته د لاسرسي لپاره خاصه سکیورټي لکه پاسورډونه او نور جوړ شوي وي او خاص قاعده او قانون لري. دا برخه د انټرنیټ تقریبا 90% برخه جوړوي. په دې برخه کې معمولاً قانوني اسناد پراته وي، مثلا هغه معلومات چې د دولتونو لخوا په پټه ساتل کیږي لکه د فضایي ادارو اسناد او نور. دریم ډارک ویب چې ورته ډارک نت هم وایي د ډیپ ویب یوه برخه ده چې معلومات په انکریپټډ بڼه ساتي. معنا دا چې داسې فارمیټ وي چې لوستل کیږي نه. د دې برخې معلومات د عامو براوزرونو لخوا نه اکسس کیږي. دا برخه د ټور په نوم یو مشخص براوزر لري. د انټرنیټ په دې برخه کې غیر قانوني کړنې لکه غلا، د مخدره توکو لپاره آنلاین بازارونه، هیکینګ او نور اجرا کیږي. نوموړې برخه د انټرنیټ په نړۍ کې 6% برخه جوړوي. نو موږ او تاسې په ټول انټرنیټ کې په نورمال ډول 4% برخه ته لاسرسی لرو او استفاده ترې کوو.